د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سلامونه درنو لیدونکو، ویډیو پوره وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ګیلمن پښتین وایي چې د جنوبي پښتونخوا په سرشار کوټه کې د وخت د PTM جلسه شروع کیدونکې ده. د قام ملالو، پیغلو او زلمو پکې درې رنګه ملي بیرغ پورته کړی دی د تورو او سپینو بیرغونو ترڅنګ. خدای جل جلاله دې وکړي چې ټول قام سره یو لاس شي او خپل حق خپلواکۍ په ننګ افغاني میړانه ترلاسه کړو. ګیلمن پښتین په اخره کې لیکي لر او بر زړه زیګر، یو پښتون یو ایمان، لر او بر یو افغان. ملګري ملتونه وایي د زمري په 24مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې شاوخوا 15 میلیونه افغانانو ته بشري مرستې رسولې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر زیاتوي چې افغانان له سږني ژمي وروسته په راتلونکي کال کې هم بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوچا ویاندې لینډا ټامبیګ ازادي راډیو ته وویل چې د دې مرستو ډیره برخه د خوړو موادو ده چې اړو او بېوزلو کورنیو ته ویشل شوي دي. شمالي وزیرستان کې پر امنیتي پوستې برید کې 2 پاکستانی عسکر وژل شوي دي. پارلمان د ولسي جرګې پخواني وکیلان چې اوس یونان کې دي موازي پارلمان جوړوي. د بدخشان ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس ویلي دي چې ښځې حق نه لري چې د خبر یا رپورټ جوړولو لپاره بهر ولاړې شي. دوی باید یوازې دننه په سټوډیو کې دیني او روزنیزې خپرونې پر مخ یوسي. سوداګري خونه وایي چې د روان لمریز کال له پیله تر اوسه پورې ایران ته د افغان توکو د صادراتو کچه 18 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده چې د تیر کال په پرتله 50% ډیروالی ښیي. درنو لیدونکو له تاسو مننه کوم چې دا ویډیو مو ولیده. د نورو تازه خبرونو لپاره یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، د خدای پامان.